دا هېڅ انډولان ولاکه دي کوچني خوب به در څخه بدي هیله کوه تازه کوټې نه راغوڅوم کیسې کوه تا څه د خوب درځي وایه انډواله ګر سره هیله کوه ولې شاب دی کیسه وله د جلال اکا دوی په کوټه کې م در 3 بجو پرې بانډار وکړي ماخستن وایي ښه غټ پلا نیولی وړه دی سړی چې پر 3 بجې کور ته ولاړې ټیک تر دا 11 بجو پورې بېږي تا واورې د خوب راځي که د شپه م بانډار کړی دی سړی چې اوس ولاړې په دا 3 بجې ټیک تر 11 بجو پورې به بېږي غرمه به راکښېنې وروره دا دی په کوڅه کې را روان یم نه دی دلته چې راورسېدم دا زموږ د کور مخله نه نو خو هغه د همسایه دیوال داسې دی باره ورور د همسایه راولاړ شوی دی دا دیوال ته یو غټ لرګی درولی دی بس وروره زه حیران شوم چې دا اوس تور دیب راته ولاړ دی خو نیمه شپه د شپې 3 بجې دي چې دا اوس یو تور دیب راته ولاړ دی پیری دی څه بلا دی نه دی بوټک جادوګر دی څوک دی دا وار پتی پر ولګوم بیا څه وکړم نه دی خو چې بیریږم نه سم پر وکړی سهار هم دغه کیسه سره جوړه کړې زه بتۍ پر ولګوم دی د غیر رټ راته ولاړ دی نه دی داسې چې وبېرېدلم چې دا اوس تور دیب دی پیری دی چش دی زه بتۍ ورکوم په دیال کې د سهار اذانونه سوه ښه رڼا چې سوله نه دی ټول مې کتله وروره هغه لرګی دیواله ته درولی دی نو دا ګرده شپه خوب راباندې زار کوي اوس دا دی داسې خوب راځي باره مې ته راوغوښتې سړی سړی به د ده سره ګپه وکړي بیا په غرمه بیده شي دا رقم کیسه وه انډواله سهار منډې لکه چې قضا کوئ تر دا 12 بجو پورې بیدېدې انډواله سهار اوس د چا په یاد یو لکه په دا 2 میاشتې کړی دي هره شپه وروره بس د جلال اکا په کوټه کې نه دی تر 3 بجو پورې ورکې کوو یا چکه کوو خرچه خرچه نه دی یا وروره بس دغسې په ټلیفونان اخته یو یا کله کله ما او جلال اکا په پبجي ګیم کې هم سره وځو نه پبجي ګیم کوو نو د سهار لمونځ چیرې و یاره د سهار لمونځ څه پکوو چې کوو افسوس یې په تا باندې پیرکه ځوانه د سهار لمونځ د شیطان په وړاندې لومړۍ جګړه ده وایي دا خو وروره تا ډېره ښه خبره وکړه چې د سهار لمونځ د شیطان په وړاندې لومړۍ جګړه ده نه دی بس موږ ته چې خدای توفیق په راکړي خدای مهربانه دی وروره خدای مې بخښي نه دی خدای ته مهربانه دی که هار هم دی زما ستا انډوالي نه کېږي زه درسه ولاړم ځه چې ځې هغه مې درته ټیټ انډوال دی څه کوي څنګه وه ډېره څه وه ما او تا به خپل بانډارونه کوو د جلال اکا په کوټه کې